به نام خداوند بخشاینده و مهربان. هموطنان عزیز سلام، وقتتان بخیر. امیدوار هستم جور و صحت و سلامت باشین و امروزتان را هم با یک دنیا لبخند و انگیزه آغاز نموده باشین. شما بیننده برنامه ابتکار از تلویزیون معارف هستین. باز هم من امین سلطانی با جمع از همکاران ما در یک هفته دیگر باز هم مهمان خانه های شما هستیم و قرار است که امروز هم یک برنامه خیلی جالب را برای شما پیشکش بکنیم و شما هم بیننده برنامه ما باشین و از داشته هایی که ما برای شما پیشکش میکنیم امیدوار هستم برایتان عایز اهمیت بوده باشه. عزیزان، قسمی که از برنامه ما هویداست. برنامه ما برنامه ابتکار است. ما همواره تلاش میکنیم تا جوانانی که ابتکار دارن، اختراعی دارن، اونها را دعوت بکنیم و از اختراعاتشان، از استعدادهایشان رونمایی بکنیم. و اگر شما هم اختراعی دارین، نوآور دارین، دوست دارین در برنامه ما دعوت شوین، شماره های واتساپ ما در این قسمت تلویزیون شما ظاهر شده. میتونید پیام بگذارین، همکاران خوب ما هست با شما هماهنگی میکنه، بیاین یک روز پر از خاطره رو اینجا در همین استودیو با ما داشته باشین. عزیزان، در قسمت اول برنامه قرار داریم، زیاد پرحرفی نمیکنم، میریم و یک وقفه خیلی کوتاه را میبینیم، زود و زود برمیگردیم در ادامه برنامه. با برنامه خودتان باشین و من را تنها نگذارین. برگشتیم هموطنان عزیز، با شما هستیم در ادامه برنامه ابتکار. شما بیننده برنامه ابتکار از تلویزیون معارف هستین. عزیزان، قسمی که ما قبل از وقفه هم برای شما گفتم که ما مهماندار خواهیم بود. خوشبختانه در استودیو ما تنها نیستم، مهماندار که هستم، مهمان بسیار زیاد خوب ما در برنامه هست. میریم و بیشتر با مهمان ما معرفی میشیم. سلام و وقتتان بخیر. خیلی خوش آمدین در برنامه ما. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما. اسم ما انجینر گلرحیم هستم. حضورتان بخیر باشه انجینر صاحب. سپاسگزار از اینکه در برنامه ما حضور پیدا کردین. چقدر یک اسم زیبایی دارین شما. میشه برای ما بگوین در قدم نخست که روزتان را چگونه آغاز کردین؟ روز ما خود صبحکی که خستیم اول نماز خواندیم، بیادر کردیم، با ذکر کردیم، تلاوت کردیم دیگه. باز کتی خود اشتکام چای خوی خانه فامیل چای خوردیم، باز از آمدیم خود در دکان و کارگرها در یاجا رفتم دیگه. همین روزم تیر شد دیگه. بسیار زیاد خوب. میشه بگوین که از فعالیت هایتان، از کارتان، از تحصیلتان هم برای ما تا بیشتر آشنا شدیم. کار ما خامی است و یک مبلین بخاری منکل چیزا را جور کردیم. هم بخاری استفاده میشه، هم با دیگ استفاده میشه، هم اودان داره او گرم میکنه دیگه. این کار ما است. در پهلوی ازی که شما یک اختراعی هم داشتین، دیگه مصرف چی کارهایی هستین؟ دیگه مصرفیت چی هست؟ ما همی دکانو بیشتر بود، همی بخاری ژاپنی و منکل چیزا را وقت تقریبا یک 22 سال میشه همین کار کسبی مثلا. و دازو پیشم تلویزیون ساز بودم، تایپ ساز این چیزا، وسایل اینجور انجینر دوام بودم. بسیار زیاد خوب. از تایپ سازی هم صحبت کردین. شما یک انجینیر خیلی خوب هستین، میتونین که وسایلای برقی را هم جور بکنین؟ جور میتونم، یگان چیزای خود در خانه جالب جور کرده یگان. در خانه شما اختراعی داشتین. چقدر در خانه مفید بوده این اختراعات شما؟ والا کلش خوش بود، میگه جالب چیزا جور کردی. استادم بود و بخاری دیزلی چی کارش بود و جور کرده بود. از ما کمی تغییر دادیم، باز مبلین سوخته چیزا بود ولی از جور کرده. مبلین سوخته با مبلین سوخته کار میکنه همین بخاری شما. بخاری در این رابطه بعدا ما بحث میکنیم با شما. بیاین که در زندگیتان بیشتر زمانی که شما بیکار می باشین سرگرمی شما چی از بیشتر؟ بیکار خو نمیشینم، یا خان یا اگان که پشتو ما مطلب است، میگه از بیکاری که در یک بیگار کنیم خوب است. باید نفر بیکار نبیشنه، یک کار کنه یا خود یک چیز مصرف کنه، یک چیز انشالله یک چیز بیکار نمیشنه. باید یک کار نه یک کار کنه. همه باید یک تلاش بکنه. وقت باید بدون امو تو ضایع نشه، یک تلاش کنه انشالله در نتیجه خودش در یک جای میرسه انشالله.
انجینر صاحب خوشحال کننده ترین روز شما کدام روز بود؟ ما خوشحال که زیاد خوشحال بودم در زندگیم. 2 روز بود. خدا پدرم ببخشه. یک ما که اول در همیشه آمدم مهاجرت بود، از او آمدم در اینجا خانه را جور کردم، چهاردیواری چیزام نبود. بیا پلار راته ویلې په زړه ډېر غټ ارمان و زوی څه به دی. خوشحال ترین دا و چې یو موټر موږ واخیسته چې را مې وسته نو پلار مې چې کېنو د ما هغه ورځ مې اوس هم خوشحالي مې نه هېرېږي ډېر. یو دا یو بل مې دا و چې دا استاد مې و، ما به تقریبا یو 6 میاشتې نه و، نو یو کار و دا شی کس مې ما ته پرېښود، وایي ته نور شاګردانو په دې پام کوه مال صحیح دی. بیا هم چې کله یو بل استاد و هغه به موږ ته دا شیان ډېر تقریبا ګران جوړول. کوشش مې وکړو چې جوړ مې کړو، ډېر خوشحاله شوم. استاد مې نه و خو ما که د کارونو په مخ بوتله پولیسانو نو ډېر خوشحاله وم پوه شي. او چې استاد مې راغی مزې چې غېږ کې ونیولم نو هغه ورځ مې نه هېرېږي د زندگی. هر کس در زندگی خود یک خاطره داره. خاطره جالب زندگی شما چی بود؟ اینکه هیچ وقت فراموشتان نمیشه. جالب خاطره موضوع بود که ما جالب ما خیلی زیاد دارم، چرا سر ما خیلی سختی تیر شده. بله. زیاد است، بیخی زیاد است جالب خاطره. خو اگر در زندگی تیر چیز نمیشه. یک روز ما بیخی یک نفر انجینر تیپ سازی چیزا کرده بودم، بچه ما تلفنی چیزام پیش ما نبود. جالب خاطرم باز میگه او برای ما دکان گرفته بود، میگه بیای مرا یک نفر روان شد میگه بیای می دکان گرفته بود که آمدم دکان چیزا را سعی کردم، خیلی خوش شدم. تا زندگی وام بسیار زیاد خوب. از زندگیتون چقدر راضی هستین؟ خیلی زیاد راضی هستم، شکر از خداوند راضی هستم خیلی زیاد. و شکست هایی که در زندگی مواجه شدین چقدر براتان جالب بوده و چقدر براتان مفید بوده این شکست ها؟ بعض اوقات زمانی که ما در زندگی شکست میخوریم این شکست ها ما را قوی میسازه. آیا شما را هم این شکست ها قوی ساخته و چه درس هایی گرفتین از این شکست ها؟ که شکست چیزا نباشه آدم کس مخکې نشي تللی، نو خامخا ناکامیانو سره مخ شي دغه شي نو هغه بیا ډیر کوشش کوي، ډیر مخکې ځي. نو چې څوک چې نه هغه سختۍ او دیو سره مخ نشي هغه مخ ته نشي تللی. بزرگترین هدف زندگیتان چی میتونه باشه انجینر صاحب محترم؟ بهترین هدف مې دا ده، کوشش مې هم دا ده ورځ په ورځ لکه ما کلونه اول جوړ کړي و نازک و بې کیفیت و دغه او کوشش مې هم دا ده ورځ په ورځ لکه ښه شی جوړ کړم، د هغه نه ښه شی جوړ کړم. انشاءالله ما اوس یو بل شي باندې کار شروع کړی ده، انشاءالله که کارونه کم یې ورته کړي م دي او نتیجه یې راکړې م ده، انشاءالله زه به دې نه ښه شیان نور جوړ کړم. کوشش مې هم دا ده انشاءالله. بسیار زیاد خوب. انجینر صاحب الگو هم از جمله از اهداف بزرگ می باشه. الگوی شما کی بوده که قدمهایش را دنبال کردین تا بالاخره بتوانین که مثل همون یک اختراعگر بسیار زیاد خوب باشین؟ ما خپل استاد ماشاءالله ډیر لایق و، ډیر جالب کارونه به کول، ډیر ښه. نو ما هم غوښتل چې زه د خپل استاد غوندې شم او خلک مې هر چېرته یاد کړي، نو ښه کارونه وکړم او ښه شیان جوړ کړم جالب غوندې چې لکه استاد غوندې ما چې باید د استاد غوندې زم شم. بسیار زیاد خوب. انجینر صاحب از استادتان صحبت کردین. استادتان اسمش چی است و میشه یک گفتنی که تا اکنون برشان نگفتین از کمره های تلویزیون معارف برایشون بگوین؟ استاد اسمم است نبی جان. عزیز صاحب نبی جان اسمش. یک گفتنی که تا هنوز در مقابل چشمانشان نگفتین در ذهنتان هست میتونین از کمره های تلویزیون معارف برایشان پیشکش بکنین؟ نه کېدای شي ویني او د زړه له کومې استاد ته مې سلام کوم. نو ما سره د هغه ډېرې جالبې خاطرې دي، لکه اوس
شاگردان موږ اوله کې تقریبا داسې وخت یو 10 نفر زه بیا جالبه د استاد خاطره درته وکړم او دا رقمیزونه کې موږ به ټیپ سازي چې کوله نو ډېر وخت شپږ میاشتې نورو سره تېرې کړې وې کار یې نه و جالبې کارونه به یې هم کول شوخي به یې هم کوله هغوی خو بیا چې زه کله ورغلم ما ورسره 3-4 میاشتې تېر کړ نو زه بیا مخکې به دا رقم په فرش لاندې کېناستم بیا د چوکۍ کېنولم چې ته لایق یې ټایپونه او دا شیان ما ذهن مې ښه و کار کې دیگه زر ته کړم یو شی به چې راته وښود بیا به مې زده و نو ده ما ته هلته دا ویلې زه به د فلمونو ډېر شوقي وم ما ته به ویل چې ته دا فلمونه او دا شیان مه ګوره خپل کار ته متوجه اوسه ذهن دې په دې واچوه نن واقعیت د هغلته به ده خبرې کولې نو ما خپل ځان سره سوچ وکړ نن که د هغه استاد جالبې خبرې موږ ته چې هغه ده ما ته کړي دي واقعیت سره 100% رښتیا سوي دي خپل کوشش او دا مې کړی هغه د شکر د الحمدلله اوجی ته ورسیدم انجینر صاحب چند سال میشه که شما در این بخش انجینری که مسلک شما است فعالیت میکنید؟ ما زیاد و که خورد تقریبا عمرم تقریبا 8 سال 9 سال بود که تیمی مسلک هستیم یگان وقت دامی کار قسم ما یگان وقت یک چیز جور که یگان وقت دیگه چیز جور که باز از بخاری ژاپنی چیزا را ایت خو میفهمیم که همی توتا بیاریم بس برات بسته میکنیم. انجینر صاحب آیا کدام شرکت از شما کدام پیشنهاد کردن که برایشان از این اختراعاتتان برایشان بسازین یا کدام بخاری برایشان بسازین؟ ډیرو کړی وو شرکتو والا هم راته شرکت نوم رانه یاد خو هغه وخت کې ډېر وخت یې وتی او 2 میاشتې مخکې سیزن چې زمه چې اول به شروع کېدو یو د خیره بنسټو نو 281 دانې ورته هغو ته موږ جوړې کړې وارم کړلې او یو بل شرکت و هغه تقریبا 90 دانې هغو ته موږ جوړې کړې وارم کړلې. از کدام زمان این فکر در ذهنتان آمد که شما باید یک اختراعی داشته باشین تا به کشور از ما یک فرد مفید واقع شوید؟ دا استاد بخاری ډیزلي جوړه کړې وه نو دغه به دودم کو دغه به مو ډېر سترګې به هم ترخې کولې دغه کولې نو بیا ما چور پکې وم هلته راځه دې کې یو پکه یو شی کې ولګو دغه کو نو په هغه ورځ بیا چې و ډیزل نه ول موبلاین و ما یو شی نوی جوړ کړی سورین به کې وړه کېو نو په موبلاین مو ور واخیسته نو زه ورته ډېر خوشحاله سوم نو ما چې استاد مې په ډیزل جوړه کړې مو ډیزل هغه وخت کې تقریبا ګران و 4 روپۍ لیټر موبلاین و یا ډیزل نو موبلاین هغه 15 روپۍ 20 روپۍ لیټر نو بیا ما ځکه دا جوړ کړم زه یکه موبلاین بې ارزښت هم دي هر چېرته پراته بې کیفیته دي ارزان هم دي نو ما بیا موبلاین ته جوړ بسیار زیاد خوب. در قسمت بعدی برنامه هم از اختراعاتتان سوال می داشته باشیم. اکنون هموطنان عزیز میریم و بسته تصویری که همکار خیلی خوبم آماده ساخته از اختراعات انجینیر صاحب گلرحیم خاکسار با هم یک جا میبینیم. خیلی زود برمیگردیم. در ادامه برنامه من را و برنامه را فراموش نکنید. وطندارای عزیز برگشتیم با شما هستیم در ادامه برنامه. یک سلام ویژه و خاص خدمت کسانی که تازه در جمع بیننده ها پیوستند. سپاسگزار. هموطنان عزیز قسمی که ما به شما گفتم و همچنان شما هم در بسته تصویری مشاهده کردین این که انجینیر صاحب گلرحیم خاکسار چی اختراعات زیبایی داشتن. میریم و بیشتر از خودشان میپرسیم این که چی ساختن. انجینیر صاحب میشه برای ما توضیح بدین این که شما چی ساختین؟
ما پښتو بگم برات ما په منکل ده بخارۍ ده او دا نوم ده د تقریبا بیا 3 رقمه نور چې دي د غټ لکه د مرکز ګرمي و د دپاره ما جوړ کړي دي هغه مرکز ګرمي کې هم کار کوي او غټو دیګو دپاره او ټولو دې دپاره هم استفاده ترې کیږي. این مبلین سوخته آیا در افغانستان باعث آلودگی هوا نمیشه؟ بسیار خوب سوال پرسان کردی. زیاد بیادارم برای ما هم که پرسان میکنه این خب میگه مبلین سوخته است این بسیار بد دود میکنه چیز میکنه میگه این که پکر روشن کنی وقت بخاری ما دیزلی بود پکای چیزا نبود و دود هم میکد هر چی کرد نو یالی مبلین سوخته را ای که میسوزه اونجا چی ما پکای چیزا را نصب کردیم و دود و چیزاش تصفیه میکنه آتش صاف میکنه بسیار خوب صحیح میسوزه. انجینر صاحب در قسمت اختراعاتتان که 3 نفر شما بودین با چه چالش های مواجه شدین در زمانی که شما اختراع را ایجاد کردین؟ من خو ډېرو دغو سره مخ شو لکه سره یو نیم شی دلته به چې موږ به هلته ضرورت هغه پیدا کېده نه یا به اوسپنه بعضې دا پکي بیا پکي چې ما سره کوم ته پکي اوس هم د ما په زړه نه دي بیا دې ته چې پکای چې شور ونه لري ښه په نورمال همدغه مشکلات سره وسایل سره شی نیم نه پیدا کېږي په افغانستان کې په سختۍ بیا راوی غواړي لیبل شي. انجینر صاحب پیشرفته این دستگاه این بخاری مبلینی چی است؟ د مخکې چې جنسونه لکه اوسپنه به موږ نازکه پکې لګوله ډېر دغه کمزوري او اوس ورځ پر انشاءالله کېدی چې دې تغییر زه ورکړمه د ډوډۍ داش او دې ته جوړ کړمه منکل خو مخکې اول ډېر کمزوري بې کیفیته اوس خو مې هغه هم ډېرې ښې کړې ډیزاین مې ورته چینج کړ هغه اولینو نه مې ډېر ښایسته ډیزاین هر سړی ډیزاین دپاره هم خوښوي او انشاءالله کو هدف مې هم دا ده کېدای چې نور هم تغییر ورکړم ډیزاین ته نور. انجینر صاحب هدف شما از ایجاد این اختراع خیلی زیبا چی میتونه باشه؟ این هدف ما می بود که از چوب قدر از گاز قدر از برق قدر که مصرف است مصرف کم ده دی په خاطر ما هغه که لکه هغه ټایم کې ګازو تقریبا ګرانو 80 روپۍ 15 روپۍ کیلو به وله نو 1 لیټر موبلین 15 روپۍ 20 روپۍ ما هدف هم ده چې 1 لیټر موبلین تقریبا 4 ساعته موږ ته کوي نو کارکر هدف هم ده چې د خوار غریب مسکین دفار استفاده شي. انجینر صاحب در قسمت اختراع خیلی زیبای شما چقدر هموطنان عزیز ما از شما پیشنهاد کرده و چقدر شما متقاضی داشتین؟ نو ما خو ډېرې جوړې کړلې اول دفعه ما تقریبا موږ چې جوړې کړلې 140 دانې مې جوړې کړې ولې نو بیا وروسته کار خلکو دغه زیات شو تقاضا یې زیاته سوله له کار سړي کوشش دا کوي چې د ګاز او د لرګیو دې نه ارزانه موږ ته تمامېږي نو ډېرې ما جوړې کړلې خلک هم ډېر خوشحاله دي راضي دي څوک چې په استفاده پوه شي ځکه دې هلته لګېدی اول لګېدلی دي سخت دي که څوک په لګېدلو په بندېدلو پوه شي نو دې نه 100% هر سړی راضي ده. انجینر صاحب میشه بگوین که اهداف بزرگ شما در آینده چی است؟ ما شاهد چی اختراعات بعدی شما باشیم؟ زما هدف دا ده کوشش مې همدا ده لکه زه باید په همدغه منکلو باندې دې نه ښه شیان نور هم انشاءالله کوشش مې همدا چې ښه دې نه بغیر نور ښه شیان هم زه جوړ کړم اختراع یې کړمه او په دې انشاءالله کوشش نور هم لکه دا منکل ما جوړ کړي زه کوشش مې به ورځ په ورځ په همدې ده چې مصرف یې کم شي لکه مخکې مثال 1 لیټر موبلین کول 4 ساعته زه وایم کوشش مې همدا ده چې دا 6 ساعته 7 ساعته پورې وکړي او دیزاین هم ورته کم کیفیت ورځ په ورځ کوشش انشاءالله هم ده. سپاسگزار از اینکه شما آمدین در برنامه ما. در اخیر برنامه قرار داریم اگر حرف و پیام گفتنی باشه کامراهای تلویزیون معارف در خدمت شما. تشکر تاسو نه ټول تلویزیون همکاران نظرلو کې مننه کوم او پیغام مې دا ده باید څوک بیکاره کینني ځکه چې کار چې دا کور ته چاته نه راځي بیخي کار و کسب نه باید لاړ شي یو چا سره کیني یو کسب یو شی نیم زده کړي که بیخي نور هېڅ نه وي یو خیاط سره یو سړی کیني یو کار و کسب انشاءالله زده کړي په آینده کې په درد خوري باید بیکاره څوک ونه اوسي. باز هم سپاسگزار شما هموطنان عزیزم. در اخیر برنامه قرار داریم. این بود برنامه این هفته ما که برای شما پیشکش کردیم. امیدوار هستم برایتان حائز اهمیت بوده باشه. هموطنان عزیز تا هفته بعد شب بعد که باز هم من امین سلطانی در خدمت شما قرار میگیرم.
شما را به خداوند یکتا و بی همتا میسپارم و فراموشم نشه که ما چشم برای انتقاد، پیشنهاد و گفتنی های سالم شما هستیم. جهت بهبود برنامه با ما شریک بسازین. تا برنامه بعد، شب بعد، شما را به خداوند یکتا و بی همتا میسپارم. الله حافظتان.